د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د بایسکل ځغلونې سیالي. مسؤلین وایي چې دا سیالي د 2 ولایتونو د لوبغاړو ترمنځ د نارنجګل په نوم په لار اچول شوې. د دوی په خبره لوبغاړي به 10 کیلومتره مزل وهي او 3 مخکخ به یې ستایل کیږي. په ننګرهار ولایت کې د بایسکلانۍ ملي سیالۍ د نارنجګل په ویاړ موږ په لار اچولی چې په دغه سیالۍ کې 2 ولایتونه برخه لري چې کابل، لوګر، غزنی، میدان وردک، لغمان، ننګرهار او خوست ولایتونه په دغه سیالۍ کې برخه لري. خوشبختانه سږ د ننګرهار ولایت امنیت د نورو کلونو په نسبت په اسلامي امارت په وخت کې بشپړ امنیت موږ لرو. موږ غوښتی دی چې د سپورټ هغه چارې چې موږ مخکې لږ خنډ او ستونزو سره مخ وو، اوس کولی شو د افغانستان په کچه ملي سیالۍ په ننګرهار ولایت کې ونیسو. فدراسیون بایسکلرانی مصمم است که مسابقات بعدی را به نام 28 اسد روز استقلال شمال افغانستان هم مسابقه را ما میخواهیم در شهر ننګرهار برگزار و راه اندازی بکنیم به خاطر خوشحالی هموطنان و به خاطر خوشحالی ننګرهاریای ما. ګډونوالې هم خوښ دي چې د نارنجګل په نوم د بایسکل ځغلونې په دې سیالۍ کې برخه لري. خوشحال هستیم که مسابقه برگزار شد. اول ابوالمحسن پارس در دوره امارت اسلامی مسابقه برگزار شد. غواړم چې نن موږ مسابقه ورکوم. د حکومت دا غواړم چې زموږ د اسپانسر کې زموږ سپورټ کې تر څو چې زموږ نور ورزشکاران هم داسې مسابقې ورکړي نو دونه به ډېره سخته خوشحاله شو. موږ غواړو چې موږ اسپانسر کې او موږ سپورټ کې چې موږ نور هم زړه واخلو او د خپلو مسابقې نور ته هم دوام ورکړو. په ورته وخت کې د ننګرهار د اطلاعات او کلتور رئیس ډاډ ورکوي چې په دې ولایت کې به د ورزش هر ډول لوبو ته زمینه برابروي. په آزاده فضا کې د امنیت د تامین تر چتر لاندې الحمدلله دا ځوانان دلته خپل مسابقه تر سره کوي او دې ځوانانو ته دا ډاډ ورکوو چې الحمدلله تاسو مطمئن اوسئ. همدا رقم د اولمپیک رئیسان تاسو به همدا رقم ډېرې سیالۍ جوړېږي په دغه ولایت کې. د یادونې ده چې په دې سیالیو کې خوست لومړی، کابل 2 او میدان وردک 3 مقامونه خپل کړل.